الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ملي تلویزیون محترم لیدونکو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صفی الله حماس د نبوي سیرت له خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. محترم لیدونکو، د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت دوم کال پیښې او د هغې اړوند معلومات لګیا یو د څو خپرونو راهیسې له تاسو سره شریکو. په دې کې هیڅ شک نشته چې د حدیبیې له صلح وروستو رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په اووم کال کې له کفارو سره هیڅ کوم ډول مسلحه مبارزه نه ده کړې. البته د عرب د خلیج شاوخوا سیمو بادشاهانو ته رسول صلی الله علیه وسلم لیکونه استولي. د هغه لیکونو په سلسله کې مو په تېره خپرونه کې د رسول صلی الله علیه وسلم له لورې د روم بادشاه قیصر یا هرقل ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم کوم لیک استول شوی و د هغې په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړ چې پوره تفصیل یې په تېره خپرونه کې له تاسو محترمو لیدونکو سره شریک شوی. په نن خپرونه کې د هماغې د لیک لږه پاتې برخه له تاسو محترمو لیدونکو سره شریکو. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم استازي حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه د روم د بادشاه له دربار څخه بیرته راستنېده، نو د قیصر له لورې ورته ډېرې ډالۍ، تحفې او ډول ډول مالونه ورکړل شوي وو تر څو دا مدینې منورې ته راوړي او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې وسپاري. د سیرت کتابونه لیکي چې د رسول صلی الله علیه وسلم استازي دحیه کلبی سره له دغه تحفو او ډالیو د روم د بادشاه له دربار څخه راووته او د مدینې منورې لارې یې ونیوله. د لارې په جریان کې یوه سیمه راځي چې د سیرت کتابونو د حسیمی په نامه یا حسیمی په نامه هغه سیمه یاد کړې چې د هغه ځای اوسیدونکي د جذام قبیلې سره تعلق لرونکي خلک وه. دوی د رسول صلی الله علیه وسلم دغه استازی حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه سره چې دغه د بادشاه له لورې ورکړل شوي تحفې، تحایف او ډالۍ یې ولیدلې، نو هغه یې لوټ کړ او دغه تحفې تحایف یې ترېنه واخیستل. یو څه مزاحمت یې هم ورسره وکړ او خالی لاس یې خوشې کړ. روایت کې راځي چې حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه چې مدینې منورې ته راورسېده، مخکې له دې چې خپل کور ته ولاړ شي سیده نبوي جومات ته ورغی او رسول صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د سفر او د جذام د قبیلې چې کومه پیښه له ده سره رامنځته شوې وه د هغې ټول معلومات رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړ. د هغه تحفو، د هغه ډالیو په اړه یې هم ورته وویل. روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دغه قبیلې په دغه کړنه باندې سخت خواشینی شو. هماغه و چې رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ خپل صحابه کرامو ته تر څو د جذام قبیلې خلکو د ځپلو لپاره ځانونه چمتو کړي. هماغه و چې د رسول صلی الله علیه وسلم په امر د رسول صلی الله علیه وسلم جاننثار صحابي ملګری خادم زید بن حارثه ته رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې جنګیالي لزان سره واخلي تر څو د جذام قبیلې کسانو ته سبق وروخی.
هماغه و چې زید ابن حارثه ته رسول صلی الله علیه وسلم 1500 جانثار صحابه کرام جنګیالي ورکړ او د جذام قبیلې په لور یې روان کړ. روایت کې دا هم راځي چې حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ناببره پر هغې قوم باندې حمله وکړله. په داسې حال کې چې هغوی د غفلت په خوب ویده او له دې څخه هم خبر نه و چې زمونږه د هغه عمل په بدل کې چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم له استازي سره کړی له داسې پایلې او نتیجې سره به مخ کیږو. هماغه و چې حضرت زید بن حارثه سره د مجاهدینو پر هغوی برید وکړ، ډیر جذامیان یې ووژل او ډیر مال د غنیمت په توګه د هغوی لاس ته ورغلل. دغه راز ډیر بندیان یې هم له هغوی څخه اسیران کړل. د مالونو په اړه د سیرت کتابونو لیکلي دي چې یوازې 1000 اوښان او 15,000 پسونه او دغه راز 200 بندیان یعنی اسیران چې په هغې کې ماشومان هم و او زنانه هم وي، دا د غنیمت په توګه زید بن حارثه د مدینې منورې په لور را روان کړ. له دې امله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه جذام قبیلې له خلکو سره حلیفانه اړیکې وې، دوستانه تعلقات و، نو ځکه د جذام د قبیلې مشر چې زید ابن رفاعه نومېده، د رسول صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی. د سیرت کتابونه لیکي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وړاندې احتجاج وکړ او ډېرې زارۍ یې وکړې چې موږ او تاسې خو ترمنځه حلیفانه او دوستانه اړیکې روابط لرو، بیا داسې کار ولې وشي؟ خو رسول صلی الله علیه وسلم هم د هغه برید چې په دحیه کلبي باندې شوي و د هغې یادونه وکړه، په داسې حال کې چې خپله زید ابن رفاعه هم له دغې کړنې او د جذام د قبیلې له دغه جسارت چې د رسول صلی الله علیه وسلم له استازي سره یې کړی و خبر و. حتی ځینې سیرت پوهان لیکي چې کله د جذام قبیلې ډاکوانو هغه غلو حضرت دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه باندې برید وکړ، نو د قبیلې دغه مشر یعنی زید ابن رفاعه د حضرت دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه ملاتړ وکړ، مرسته یې وکړه او له هغه خلکو څخه یې بچ کړ. خو چونکې قوم د ده خبره نه وه منلې، هماغه و چې دی یې لوټ که ویش که هغه مال یې ترېنه ضبط کړ. نو کله چې حضرت دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه سره د دغې پیښې د رامنځته کېدو په اړه زید ابن رفاعه رسول صلی الله علیه وسلم ته خپل سپارښتنه او خپل احتجاج وړاندې کړ، نو رسول صلی الله علیه وسلم د هماغې حلیفانه روابطو او اړیکو پر بنسټ د زید ابن رفاعه دغه غوښتنه ومنله. غوښتنه یې دا وه چې زمونږ د غنیمت مالونه، بندیان او زمونږ زنانه بیرته موږ ته وسپارل شي. هماغه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د زید ابن رفاعه رضی الله تعالی عنه په غوښتنه دغه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په لاس چې کوم د غنیمت مالونه د مسلمانانو قبضې ته راغلي وو، هغه یې بیرته د جذام قبیلې خلکو ته ور وسپارل. محترمو لیدونکو، له دې لیک وروسته یو بل لیک د سیرت کتابونو ذکر کړی چې هغه د منذر ابن ساواه په نوم یو بادشاه ته د رسول صلی الله علیه وسلم له لورې لیږل شوی. دغه لیک هم د هجرت په 1 کال د رسول صلی الله علیه وسلم په لورې د بحرین بادشاه چې منذر ابن ساوا نومېده هغه ته واستول شو. رسول صلی الله علیه وسلم د دې لیک د وړلو لپاره یو صحابي چې علا ابن الحضرمي نومېده هغه غوره کړ.
او هغه ته یې دغه لیک ورکړ تر څو د بحرین بادشاه منذر ابن ساوا ته یې ورسوي. روایت کې راځي کله چې علا ابن حضرمي دغه لیک منذر ابن ساوا ته ورکړ، هغه ډیر احترام یې وکړ او ډیر درناوی یې وکړ د علا ابن الحضرمي. د سیرت کتابونه لیکي چې هغه ایمان راوړ او د رسول صلی الله علیه وسلم دغه د اسلام لور ته بلنه یې ومنله، او د رسول صلی الله علیه وسلم د استازي چې علا ابن الحضرمي نومېده د هغې ډیره ښه مېلمستیا، اکرام او احترام پر ځای کړ. هغه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم لیک علا منذر ابن ساوا ته ورکړ، هغه ایمان راوړه او په مقابل کې یې بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته یو لیک راولېږه چې د سیرت کتابونو په ځانګړې توګه سیرت مصطفی کې مولانا اندریس کاندیلوی رحمت الله علیه د هغه لیک متن په داسې الفاظو باندې را نقل کړی ده: اما بعد یا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضي يهود ومجوس فاكتب إلي في ذلك أمرك. دا د منذر ابن ساوا هغه لیک و چې د رسول صلی الله علیه وسلم د لیک په جواب کې بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته را لېږلی و. محترمو لیدونکو، د اوس وخت دپاره یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته د منذر ابن ساوا د لیک پښتو ژباړه د تاسو محترم لیدونکو سره شریکوو، له موږ سره پاتې شئ. محترمو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. لکه څرنګه چې د دمې وړاندې مو تاسو ته عرض کړل چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم لیک منذر ابن ساوا ته ورسید، هغه ایمان راوړ او په جواب کې یې بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته په دغو الفاظو باندې لیک ولېږه چې اما بعد یا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرضي يهود ومجوس فاكتب إلي في ذلك أمرك. اې د الله رسوله، ما ستا هغه لیک چې د بحرین خلکو ته دې راستولی و، هغه ما د بحرین خلکو ته واورو او هغې ته مې ولوسته. په دې کې ځینې داسې و چې ستا دین یې خوښ کړ، ویې منه او قبول یې کړ، او ځینې داسې و چې هغې له دې دین څخه نفرت څرګند کړ، ناخوښي یې وښودله او ویې نه منه. یا رسول الله، زما په ملک یا هیواد کې یهود او مجوس اوسیږي، په دې اړه ستاسو څه امر ده ما ته یې ولیکئ. یعنی سیرت پوهان وایي چې منذر ابن ساوا د ایمان راوړلو وروستو وکتل چې د ده په ملک کې 3 قسمه خلک شو. یو هغه چې مسلمانان وو، یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم له لیک وروستو یې منذر ابن ساوا سره یو ځای د اسلام په مقدس دین کې داخل شو او هغه قبول که. او 2 نورې طایفې یا ډلې هلته وې چې یو مجوس و چې د هیڅ آسماني کتاب قائلین نه او بل یهود و. نو منذر ابن ساوا بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته په لیکلي لیک کې د دغو کسانو اړوند د هدایات او د لارښوونو غوښتنه کړې وه. نو ځکه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم استازي علا ابن الحضرمي د منذر ابن ساوا لیک رسول صلی الله علیه وسلم ته راوړ، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې داسې ولیکل چې د هغې پښتو الفاظ له تاسو محترم لیدونکو سره شریکوم. د خدای د رسول یعنی د محمد له لورې منذر ابن ساوا ته
په تاسې د سلام وي. زه تاسې ته د هغه خدای ثنا وایم چې د هغه سره هیڅ د عبادت شریک نشته او له هغه پرته بل خدای هم نشته، او زه شهادت ورکوم چې محمد یې بنده او رسول دی. اما بعد، زه تاسې ته الله جل جلاله در یادوم. هر څوک چې ښه کوي د ځان لپاره یې کوي، او هر څوک چې زما د استازو مننه وکړي او خبره یې ومني، دا داسې معنا لري چې زما مننه یې وکړه او زما خبره یې ومنله، او چې د هغوی ښېګڼه یې وغوښتله، نو دا داسې ده لکه زما ښېګڼه چې غواړي. زما استازو ستا ستاینه کړې او ډېر ښه صفت یې درته کړی. زه ستا وړاندیز ستا د قوم په هکله منم. وړاندیز یې هماغه و چې په لیک کې ورته لیکلي و چې زما په هیواد کې مسلمانان، یهود او مجوس پاتې کېږي. په دې اړه یا رسول الله ستا رایه او نظر څه ده؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه ستا وړاندیز ستا د قوم په حق منم. نو مسلمانان په هماغه حال پرېږده په کوم حال یې چې اسلام راوړی. ما پخواني ورانکاري معاف کړي دي، نو ته یې هم معاف کړه. او تر څو چې تاسې ښه کارونه کوئ، موږ تاسې له خپل کار څخه نه لرې کوو. او که څوک غواړي چې په یهودیت او یا مجوسیت پاتې شي، نو هغوی باید جزیه ورکړي. محترم لیدونکو، دا هغه لیک و چې رسول صلی الله علیه وسلم د منذر ابن ساوا د لیک په جواب کې بیرته هغه ته واستو. نو دغه راز د سیرت کتابونو د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه لیک تبادله چې له منذر ابن ساوا سره شوې وه، په دغو الفاظو د هغې یادونه کړې. له دې وروستو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل مشر چې هغه د یمامه مشر و، چې هغه حوزه ابن علي نومېده یا حوزه ابن علي نومېده، هغه ته هم رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په 1 کال د یو صحابي چې سلیت ابن عمر یا سلیت ابن عمر نومېده، د هغه په لاس باندې لیک استولی چې د سیرت کتابونو د هغه لیک متن په داسې الفاظو نقل کړی ده چې زه هماغه عربي الفاظ له تاسو محترمو لیدونکو سره شریکوم. رسول صلی الله علیه وسلم په هغه لیک کې داسې لیکلي: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى حوزة ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك یا واجعل لك ما تحت يديك. د لیک ژباړه په دا ډول ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد چې د الله رسول دی د هغه له لورې حوزه ابن علي ته سلام دی پر هغه چا باندې چې هدایت او لارښوونه یې ومنله. په دې پوه شه چې زما دین به تر هغه ځای پورې رسیږي کوم ځای کې چې د اوښ یا د اس پلونه ورځي، یعنې د هغې قدمونه رسیږي. ایمان راوړه، په امن کې به پاتې شي. واجعل لك ما تحت يديك، او که چیرې تا ایمان راوړ نو کومه سیمه چې ستا په لاس کې ده دا به له تا سره پاتې شي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د لیک ژباړه وه چې
د رسول صلی الله علیه وسلم له لوري د سلیط ابن عمر رضی الله تعالی عنه په واسطه د یمامه مشر یا بادشاه حوزه ابن علي ته لیږل شوی و. د سیرت کتابونه لیکي چې کله هغه ته د رسول صلی الله علیه وسلم له لوري دغه مهر شوی بند شوی لیک ورسېده، په لومړي سر کې خو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د استازي یعنی د سلیط ابن عمر ډیر عزت احترام او اکرام یې وکړ او د هغې ډیره ښه میلمستیا وکړله. خو چې کله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم دغه لیک ولوستل شو نو هغه د دې لیک داسې ډیر ګډ وډ جواب ورکړ او حتی د سیرت کتابونه لیکلي دي چې هغه په قهر او غصه شو او وی ویلې چې داسې څوک پیدا شوی ده چې اوس له ما څخه زما ملک یا زما وطن یا هیواد اخیستل غواړي. نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته بیرته په جواب کې داسې یو لیک ولیکه چې د هغې متن له تاسو محترمو لیدونکو سره شریکوم. هغه لیکلی دي: ما احسن ما تدعو الیه واجمله. دغه راز ورته لیکلی دي چې تا د کوم دین په لور چې بلنه کړې دا ډېر بهتره دین ده، البته زه غواړم چې ته په خپلو چارو کې ما هم له ځان سره شریک کړې او که چیرې تا زه په خپلو چارو کې له ځانه سره شریک کړلم نو زه به له هغه وروستو ستا اتباع وکړم او ستا پیروي به وکړم. حضرت سلیط ابن عمر د حوزه ابن علي دغه لیک رسول صلی الله علیه وسلم ته مدینې منورې ته راوړ. بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ورته کم جواب ورکړ په راتلونکي خپرونه کې محترمو لیدونکو له تاسو سره شریکو. نو زمونږ د نن ورځې خپرونه تر همدې ځای پورې وه. نو تیرې خپرونې، راتلونکې خپرونې او د نبوي سیرت ټولې خپرونې دغه راز د ملي تلویزیون نورې خپرونې تاسې کولی شئ چې د ملي تلویزیون له صفحاتو څخه تعقیب کړئ. نو محترمو لیدونکو زمونږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. په راتلونکې خپرونه کې به د رسول صلی الله علیه وسلم له لورې حوزه ابن علي ته د هغه د لیک په جواب کې لیږل شوي لیک په اړه له تاسو محترمو لیدونکو سره معلومات شریک کړو. د اوس دپاره مو چې هر ځای کې یاستئ ښاد او آباد او خوشحاله اوسئ. په پاک پروردګار عالم مو سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.